افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند تړون. د اسلامي امارت مرستیال ویان مولا حمدالله فطرت وایي قطر کې د افغانستان اسلامي امارت او د پاکستان د استازو ترمنځ مذاکره د یوه هوکړه لیک په لاسلیک کولو سره پای ته رسیدلي دي. د ښاغلي فطرت په وینا په دې دوه اړخیزه هوکړه کې دواړو خواو پر سوله یو بل ته درناوي او د ګاونډیتوب د ښو اړیکو پر ژمنتیا ټینګار کړی او د خبرو له لارې د ستونزو او مسایلو د حل غوښتونکي شوي دي. نوموړی زیاتوي د دې هوکړې له مخې دواړه هیوادونه به یو د بل پر وړاندې د دښمنۍ هیڅ عمل نه ترسره کوي او نه به د هغو ډلو د بریدونو ملاتړ کیږي چې د پاکستاني حکومت خلاف دي. په قطر کې د افغانستان اسلامي امارت او د پاکستان اسلامي جمهوریت د استازو ترمنځ مذاکرات د یوې توافقنامې په لاسلیک کولو سره پای ته ورسېدل. د دوه اړخیزه توافقنامې له مخې دواړو خواو سولې، یو بل ته احترام او د ګاونډیتوب ښو اړیکو ته په ژمنتیا تاکید کړی. دواړه غاړې د ډیالوګ له لارې د ستونزو او مسایلو د حل غوښتونکي دي. دواړو اړخونو په کامل او معنادار اوربند توافق وکړ. پریکړه وشوه چې دواړه هیوادونه به د یو بل په وړاندې د عداوت هیڅ عمل نه ترسره کوي او نه به د هغو ګروپونو د بریدونو ملاتړ کیږي چې د پاکستاني حکومت خلاف دي. دواړه طرفونه به د یو بل په امنیتي ځواکونو، ملکي خلکو او تاسیساتو بریدونه نه کوي. له دې سره سم د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي د قطر او ترکیې له دې هڅو ستاینه کوي او وایي چې پاکستان د خپل کورني مسایل په خپله حل کړي او د خپلو ناکامیو پردې پر نورو نه اچوي. هیله مو دا ده د پاکستان هیواد نه چې دوی هم دغې ترشي ته په پام سره خپل مسایل د خپلو خلکو سره لکه څنګه چې افغانانو وکولای شول چې په دوحه کې مذاکرات وکړي، دوی د هم د خپلو مخالفینو سره مذاکرات وکړي چې تر څو یوې نتیجې ته ورسیږي. دا که د دوی د خپلو ناکامیو پړه په موږ راچوي دا به غیر عادلانه وي. طبعا موږ د داسې هیوادونو اسلامي هیوادونو چې وخت ناوخت د اسلامي هیوادونو ترمنځ د شخړې، لانجې او دعوې سبب کیږي او بیا دوی رادانګي او دغه مشکلات سره حل کوي. موږ هرکلی کوو، موږ د دوحې پښتون باندې، ترکیې پښتون باندې افتخار کوو چې دوه ملکتونو ترمنځ شخړې ته پای نقطه مومي. د اسلامي امارت مرستیال ویان دغه راز زیاته کړې چې دواړه لوري هوکړه کړې چې د یو بل په امنیتي ځواکونو، ملکي خلکو او تاسیساتو به بریدونه نه کوي او په راتلونکي کې به د منځګړو هیوادونو په منځګړیتوب یو میکانیزم رامنځته شي څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ادعاو څېړنه وکړي او د هوکړې د عملي کېدو بهیر وڅاري.